په سلامونه مو هرکلی کوم. فرید احمد احمدیار یم د آنلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل له طریقه ستاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ باید د صحت جامې په وطن وي. ګران دوستانو، په تېره ویډیو کې مې درته وښودله چې موږ به په دې کورس کې کم محتویات تدریسوو. هغه په اړه مې درته معلومات درکړله چې هغه همدغه ویډیو ده. که چا نه وي کتلې همدغه ویډیو وګورئ تر څو د همدې کورس د محتویاتو څخه برخمن سي او په خبر سي. په دې ویډیو کې به درته وښیم چې اډموب، همدارنګه اډسنس او همدارنګه ګوګل فلی کنسول، همدارنګه بلاګر، ورډپریس د دې لنډه پیژندګلوي درته کوم چې بیا به د هر یوه چې کوم وخت تدریسوو په هغه وخت کې بیا مکمل تشریح درته درکړم، خو اوس یې داسې لنډه تشریح درته درکوم. ګران دوستان، یوازینۍ هیلې مې دا ده که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو د ټول در مخه تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، راځئ په ویډیو پیل کوو. ښه راغلاست درته وایم دوستانو. ګران دوستانو، موږ او تاسې خوشبختانه په افغانستان کې د ګوګل د تولیداتو څخه برخمن یو چې کولی شو د همدې ګوګل د تولیداتو څخه موږ او تاسې په افغانستان کې پیسې لاسته راوړو. ګرانو دوستانو، دا رښتیا دي. موږ او تاسې کولی شو چې حقیقت هم پیسې په افغانستان کې د ګوګل له تولیداتو څخه لاسته راوړو، چې د هغو د جملې څخه یو هم ګوګل اډموب دی. ګوګل اډموب دا هم یو خپله د ګوګل کمپنۍ یو همکاره شرکت دی چې خلکو ته اعلانات ورکوي. ګرانو دوستانو، دغه یوازینۍ اسانه طریقه دی چې موږ او تاسې کولی شو د ګوګل د اډموب د له شرکت څخه اعلانات ترلاسه کړو او هغه په خپلو اپلیکیشنو کې، همدارنګه پر یوټیوب چینل باندې او همدارنګه پر خپلو ویب سایټو باندې ولګو او د هغو څخه پیسې لاسته راوړو. ګرانو دوستانو، دا زما چینل دی چې تاسو یې وینئ د خپل ګوګل اډموب. او دوهم چې دی ګوګل اډسنس دی. ګوګل اډسنس دا هم د همدې ګوګل اډموب همکاره پارتنر دی چې دا خپله دا وظیفه په غاړه لري چې بینکو ته، یعنی د خلکو اکاونټو ته پیسې واستوي. یعنی کومې پیسې چې دی په اډموب کې ګټلې وي هغه اډسنس بیا دا وظیفه لري چې هغه بینکو ته واستوي او تر خلکو تر اکاونټو پورې ورسوي، چې دا هم ډیر مهم دی چې موږ او تاسې د دې په باره کې معلومات به بیا د خیر سره په کوم وخت چې مو اډسنس اکاونټ جوړوئ درته در به کوم مکمل معلومات. دریم چې دی خپله یوټیوب دی چې موږ او تاسې کولی شو د یوټیوب د چینل له طریقه هم پیسې لاسته راوړو چې ویډیوګانې اپلوډ کړو او هغه ته چې هم خپل شرایط لري چې شرایط به بیا کوم وخت چې موږ او تاسې د خیر یوټیوب چینل جوړوئ په هغه وخت کې درته وایم چې موږ او تاسې څنګه کولی شو چې یوټیوب چینل جوړ کړو، د هغه څخه پیسې لاسته راوړو. خو البته یوه خبره باید چې وکړم چې همدغه یوټیوب چینل چې موږ او تاسې جوړوو کله چې مونټایز کوو همدغه د اډسنس سره به مونټایز کوو، یعنې پیسې زموږ او تاسې اډسنس ته ځي. د اډسنس د طریقه بیا موږ او تاسې بینکو ته راستول کېږي چې دوی تقریبا ټوله سره تړلي دي. بله تر ټولو اسانه خبره چې موږ او تاسې اسانه کار چې موږ او تاسې کولی شو په افغانستان کې ورڅخه پیسې لاسته راوړو هغه خپل ګوګل فلی کنسول دی. د دې طریقه موږ او تاسې کولی شو چې په ډېرې اسانۍ سره پیسې لاسته راوړو. په دې کې هم اکاونټ جوړېږي چې تقریبا د دې اکاونټ موږ او تاسې چې رانیسو $25 الی $26 لګښت لري چې موږ او تاسې د ګوګل د کمپنۍ څخه رانیسو، نو دا بیا د ټول عمر دپاره زموږ اکاونټ دی او موږ او تاسې کولی شو چې اپلیکیشنونه جوړ کړو، پر هغه باندې خپل د اډسنس د اډموب اعلانات ولګوو او هغه پلی سټور ته پورته کړو، پبلیش کړو پلی سټور ته. بیا چې کله هغه خلک زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړي او هغه اعلانات ویني پر هغه باندې موږ ته پیسې راکوي چې پیسې بیا هم کوم ځای ته راځي؟ اډسنس ته راځي او اډسنس بیا زموږ بینکو ته استوي، چې دا هم تر ټولو اسانه طریقه ده په افغانستان کې. صرف یو اپلیکیشن جوړول غواړي چې تاسې به انډرایډ سټوډیو پروګرام زده وي، په هغه کې تاسې کولی شئ. خو اوس ډېر داسې اسانه سایټونه شته چې موږ تاسې کولی شو چې په هغو کې اپلیکیشنونه جوړ کړو، چې بیا زه طریقه درته ښیم چې هغه خپله تانکیبل دی. همداسې نور ډېر پروګرامونه شته چې په هغه کې بغیر د کوډینګ څخه موږ تاسې کولی شو چې اپلیکیشن جوړ کړو. او بل هم اپي بلډر دی چې په دې کې هم موږ تاسو کولی شو چې اپلیکیشنونه جوړ کړو، خو کوډینګ وډینګ نه غواړي. ځینې طریقه لري، خپله طریقه لري، خو کوډ ته ضرورت نشته، اپلیکیشنونه موږ تاسو جوړولی شو.
بل د ګوګل تولید چې هغه خپله بلاګر دی، موږ تاسې کولی شو چې د بلاګر کې یو فری ویب سایټ جوړ کړو او پر هغه باندې هم د اډسنس کمپنۍ اعلانات یعنې مونټایز یې کړو او اډسنس کمپنۍ موږ ته اعلانات راکړي او کله چې خلک زموږ دغه ویب سایټ ته داخلیږي نو پر هغه باندې هم موږ ته ګوګل کمپنۍ پیسې راکوي چې دا هم تر ټولو اسانه کار دی او همدارنګه ډېرې پیسې ورکوي. بل هم کریټ خپله ورډپریس دی. د ورډپریس هم دا خپله د موږ تاسو کولی شو په دې کې فری ویب سایټ جوړ کړو او همدارنګه هغه مونټایز کولی شو د اډسنس سره چې بیا موږ تاسو ته همدا پیسې راکوي چې دا لږ څه تر بلاګر پرمختللی دی. په دې کې ډېر ښایسته ویب سایټ جوړولی شو چې انشاءالله تعالی په همدې کورس کې به زه تاسو ته مکمل هم د بلاګر او هم د ورډپریس ویب سایټونه جوړ کړم، مکمل تشریح به پر ورکړم چې انشاءالله تعالی ستاسو به سر په لاس او همدارنګه به درته مونټایز کړم چې څنګه یې موږ د اډسنس سره نښلولی شو تر څو موږ ته پیسې راکړي او موږ پر دې باندې پیسې وګټو. نو ګرانو دوستانو همدغه موضوعات چې مثال موږ به بیا په آینده کې پر دې باندې پر هر یو باندې خبرې کوو. همداسې کوم وخت چې مو اډموب اکاونټ جوړوئ د اډموب په باره کې به مکمل معلومات درته درکړم، همدارنګه د اکاونټ د جوړولو طریقه یې او همدارنګه د اډسنس، یوټیوب، همدارنګه ګوګل پلی کنسول چې دا به په اخره کې جوړ کړو چون چې دا څه مو جوړ کړله ورډپریس او په اخره کې به بیا ګوګل پلی کنسول اکاونټ درته جوړ کړم چې دا خپله پریفیټ کارت ته ضرورت لري. موږ به تاسو کولی شو پریفیټ کارت تقریبا په $110 جوړیږي په ای آی بي بینک کې او همدارنګه په ازي بینک کې تاسو کولی شئ جوړ کړئ پریفیټ کارت او همدارنګه د دې پریفیټ کارت په واسطه سره تاسو کولی شئ چې ګوګل پلی کنسول په $26 $25 د خپل بیه ده خو $1 ټکس کاټي $26 دی چې موږ تاسو د اکاونټ رانیسو او د هغه څخه وروسته نو بیا موږ اپلیکیشنونه ورته پورته کوو. نو بس بیا هغه د چا پر تیاره ورته کښېنه پیسې به درته روانې مه کار کوه مه هېڅ مه کوه. ګرانو دوستانو نن ورځ په نړۍ کې تر ټولو زیات عاید چې خلک لاسته راوړي هغه هم د همدغه انټرنیټ څخه یې لاسته راوړي چې د انټرنیټ کې مختلف منبع داسې نور ډېر څه شته چې موږ تاسو آنلاین کار پکښې کې وکړو او پیسې ورڅخه لاسته راوړو. ګرانو دوستانو زه یوازې او یوازې پر هغه څه باندې درته بحث کوم چې هغه دلته په افغانستان کې پیسې ورته راځي. یعنې داسې اکثره شرکتونه شته چې هغه تا ته پیسې پر پیپال باندې درکوي. ما په تېره ویډیو کې درته وښودله چې پیپال اکاونټ په افغانستان کې اوس نشته یعنې کار نه کوي نو پیسې افغانستان ته نه راځي. خو د دغه کوم څه چې زه درته ښیم د دې ټولو پیسې پر بینک باندې راځي چې خپله هم ای آی بي بینک ته راځي او همدارنګه عزیزي بینک او اسلامي بینک ته راځي. دې ټولو بینکو ته راځي چې خود یې زه خپله د عزیزي بینک او همدارنګه د افغانستان اسلامي بینک اکاونټونه لرم چې هغو ته ماته پر همدغه اکاونټونو باندې پیسې راځي. او ای آی بي بینک بیا ځینې مشکلات جوړوي چې هغه پیسې نه درکوي چې وایي دا د کومه خوا څخه درته راغلي او داسې. نو ګران دوستانو تاسې د ای آی بي بینک اکاونټ تېر سي هغه مه جوړوئ. د اسلامي بینک اکاونټ بیا تر ټولو ښه دی ځکه اسلامي بینک اکاونټ چې دی په هغه کې کوم ټکس چې دی هغه نه کاټوي خو عزیزي بینک چې دی په یوه ټرانزکشن باندې تقریبا $80 کاټوي پیسې ډېر کاټوي. نو اسلامي بینک اکاونټونه جوړ کړئ. اکاونټونه هغه وخت جوړ کړئ ګران دوستانو چې کله مو ستاسې اډسنس ویریفای سو تاسې ته پین رالی کار مو شروع کړئ نور تاسې اکاونټونه جوړ کړئ. اوس اکاونټونه مه جوړوئ. نو هغه وخت چې کله تاسې اډسنس اکاونټ ویریفای سو پین درته رالی بیا تاسې کولی شئ چې اکاونټونه جوړ کړئ. نو یوازینۍ هیله مې درڅخه دا ده ګران دوستانو چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو موږ هره نوې ویډیو پورته کوو او تاسو ته معلومات درکول شي. ځینو ملګرو په ګروپ کې پوښتنه کړې وه چې څنګه موږ کولی شو چې ویډیو ته کمنټ ولیکو. ډېر ساده او اسانه دی. کله چې پر ویډیو باندې کلیک وکړئ ویډیو چې کله راخلاصه شوله په ټلیفون کې هم همداسې دی ډېر ساده او اسانه طریقه یې ده. بیا نو تاسې کولی شئ چې دلته په پای کې کمنټ شته تاسې ګوره دلته کمنټ لیکلی دی په همدې ځای کې کمنټ ولیکئ او نور ته کمنټ تر ما پورې رارسېږي. همدغه یو ورور دی کمنټ یې کړی دی وایي ډېره مننه وروره ډېر ښه معلومات وه د لا همکارۍ په هیله. ستا څخه هم مننه کوم وروره ستاسې همکاري مهمه ده چې زما سره همکاري وکړئ. انشاءالله تعالی زه به تاسې ته نوي معلومات چې کوم زه لرم او خپلې کومې تجربې هغه به ټولې ستاسې سره شریکوم تر څو تاسې هم ورڅخه برخمن شئ. ګرانو دوستانو بیا هم یوازینۍ هیله مې دا ده که چیرې چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ او همدارنګه ویډیو لایک کړئ. که کومه پوښتنه لرئ په ویډیو په کمنټ کې راته ولیکئ د همدغې ویډیو لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ تر څو زه هغه ویډیو هماغه بیا په آینده کې درته جواب کړم. نو تر بیا پورې مو الله مل ښه وخت ولرئ.